forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you. कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ। کچیر د پاکستانی پوز نه غربي رسنیو تبلیغات لري کو د دې د خپل لاسپوڅو ګډاګیانو تبلیغات او ډایلاګونه ترې لري کو د یو ډېری ویریدلې او بې غیرته ګیدړې مثال لري अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के लिए लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। هر میدان کې مات پوز به د داسې ولس په مقابل کې ودرېږي چې د هغې په مقابل کې د اسرائیلو ټول استخبارات او ټول پوز ناکام شو. دا اوس که دوی کومه پروژه د خارج نه وانخلي دوی مړه کېږي. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners. چې د امریکا تشویق کوي چې د دوی سره همکاري وکړي. तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे. د اردن د پاچا سره یو ځای شول په 11 ورځو کې دوی 15,000 فلسطینیان په شهادت رسولي. پاکستان کې اعتراضونه شوي دي، بالکل دا خبره درسته. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship. Relationship is very important. We are you and you are us. The U.S. is moving a tremendous amount of firepower and manpower as a show of support to Israel. A significant increase in American support. Basically comparable to a blank check. No questions asked, not even a debate. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هیئتی را تحت عنوان بورد صلح ایجاد کرد که هدف آن مهار و از بین برداشتن تهدیدهایی است که از نوار غزه متوجه اسرائیل For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. ریاست این بورد را شخص دونالد ترامپ بر عهده دارد و هدف اصلی آن حل صلاح جنبش حماس و نابودی تمام گروه‌هایی است که در منطقه برای امریکا و اسرائیل خطر محسوب می‌شوند. در این بورد شمار زیادی از کشورها عضویت یافته و آمادگی خود را برای اجرای کامل اهداف این سازمان تازه تأسیس اعلام کرده‌اند، از جمله پاکستان که سند عضویت خود را امضا کرده است. اما اینکه این بورد چرا ایجاد شد، اهداف واقعی آن چیست و کدام کشورها در آن عضویت دارند، افزون بر اینها سوال اساسی این است که نقش پاکستان در این بورد چیست؟ آیا نیروهای نظامی پاکستان برای خلع سرای حماس در کنار اسرائیل خواهند ایستاد و اهداف امریکا را در منطقه چگونه عملی خواهند کرد؟ ما در اینجا به این سوالات و بسیاری سوالات دیگر جواب می دهیم. پاکستان حامی همیشگی اسرائیل در تاریخ 22 جنوری 2026 میلادی
صدر اعظم پاکستان شهباز شریف با افتخار سندی را بلند کرد که بر اساس آن پاکستان عضویت خود را در برد صلح با هدف حمایت از اسرائیل امضا کرده است. این لحظه تاریخی و شگفت‌آور است. کشوری که با عنوان قلعه اسلام ایجاد گردیده بود اکنون مأموریت فروپاشی ستونهای دین را پذیرفته و آمادگی خود را برای هر نوع قربانی در راستای تحقق کامل اهداف امریکا و اسرائیل اعلام کرده است. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you. We are simply not close enough right at this point. پس از حادثه 11 سپتامبر نیز پاکستان چنین شراکتی را با آمریکا تجربه کرد. شراکتی که در پی آن میلیاردها دلار به این کشور پرداخت شد، حمایت سیاسی گسترده دریافت کرد و فوج آن به تجهیزات حصری نظامی دست یافت. در مقابل پاکستان پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا قرار داد، مسیرهای لوجستیکی را گشود و همکاری‌های استخباراتی را به شدت افزایش داد. پاکستان امروز با حکومت و فوجی که در داخل کشور با بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی روبروست می‌کوشد از طریق چنین توافق‌های پروژه‌های آمریکایی را در منطقه عملی سازد. اما سوال اساسی این است که پاکستان به عنوان عضو برد صلح دقیقاً چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ پس از جواب به این سوال ضروری است برد صلح را بشناسیم. این برد چگونه تشکیل گرفته؟ اعضای آن چه کسانی اند؟ رهبری آن را چه کسی بر عهده دارد و هدفش چیست؟ سیاست جهانی اکنون به مرحله رسیده است که ساختارهای کهنه به تدریج نفوذ و قدرت خود را از دست می‌دهند، یا خود فرسوده می‌شوند و یا عمدن توسط قدرت‌های بزرگ تضعیف می‌گردند. از همین رو بر مبنای منطق قدرت محور اصول و قواعد جدید به عنوان بدیل مطرح می‌شود. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. برد صلحی که توسط ترامپ ایجاد شده نیز محصول چنین تفکری است. ساختاری که خود را در چارچوب جهانی برای مهار جنگ‌ها، حل منازعات و تأمین ثبات معرفی می‌کند، اما در ماهیت بازتاب رقابت‌های عمیق سیاست بین الملل است. We'll take over the Gaza Strip, the Panama Canal. We have to have Greenland. Your country's in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. واقع‌گرایی سیاسی بین المللی نشان می‌دهد که نظام جهانی نه بر اخلاق بلکه بر توازن قدرت استوار است و هرگاه نهادهای موجود توانایی تنظیم معادلات جدید قدرت را از دست بدهند، چارچوبی بدیل پدیدار می‌شود. خوشبختانه یا بدبختانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی که قرار بود نظام جهانی را تضمین کند، به دام قدرت‌های بزرگی افتاد. قدرت‌هایی که با سیاست‌های کنترلی خود برای پیشبرد اهداف خویش در آن با رقابت پرداختند. این وضعیت موجب به اعتمادی کشورهای عضو شد و به تدریج از ارزش و اعتبار این سازمان کاست. برد صلح در 22 ژانویه 2026 توسط دونالد ترامپ در شهر داووس سوئیس اعلام شد. برای عضویت در آن از 60 کشور دعوت به عمل آمد و شماری از کشورها این دعوت را پذیرفتند. پیس بورد د سولې بورد چې ټرمپ اعلان کړی د پدې کې دوه قسمه ممبرز دي، او ایگزیکټیو ممبرز دي او عام ممبرز دي، عام غړي دي. د دې دا ډېر خطرناک بورد دی. د دې بورد ایگزیکټیو ممبرز هغه غړي چې هغه واک او صلاحیت د فیصله لري، هغه او اته کسان دي چې هغه کې اکثره يهودان دي. یو پکې دغه خپل ټرمپ لا، بل پکې مارک روبیو د امریکا خارجه وزیر
چې هغه هم د يهودانو ډېر کلک ملاتړی ده په امریکا کې. همداسې ویټکوف په نوم یو بل امریکایي ده، هغه هم د يهودانو ډېر کلک حامي ده. ټونی بلیر ده، اجیبانګه ده، او همداسې نتنیاهو په خپله د ایگزیکټیو ممبرز چې دي د دغې غړی ده. نو دغه خلک چې دي دا ټول په دې کې یو اسلامي هیواد هم په ایگزیکټیو ممبرز کې یو اسلامي هیواد هم غړیتوب نه لري. دا نور عام ممبران چې دي چې هغوی ته اجرایوي صلاحیت نه ده ورکړل شوی، هغوی صرف الته مزدورکاران دي، الته دوی اجراءات کوي، یعنی دوی اوامر په ځای کوي. هغې مختلف هیوادونه دي چې په هغې کې پاکستان هم ده، او د دوی دنده او وظیفه چې ده هغه ډیره خطرناکه ده. په خپله د ټرمپ د سولې بورډ چې د اعلان کړی ده، د دې هدف دا ده چې په منځني ختیځ کې اسرائیلو ته د اسرائیلو توسعې ته زمینه سازي وشي، او ټول هغه خنډونه د منځه یوړل شي چې هغه د اسرائیلو د ګریټر اسرائیل یا د لوی اسرائیل په وړاندې خنډ. فهرست کشورهای عضو بوردسال: عربستان سعودی، ترکیه، مصر، اردن، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی، بلغاریا، آلبانیا و اندونزیا می باشد. ترامپ گفته است که هدف از ایجاد این بورد یافتن بدیلی برای سازمان ملل متحد است و او تلاش می کند تا مشکلات جهانی را از طریق این ساختار جدید حل کند. مگر باور عمومی به این است که این بورد عمدتاً برای مسئله غزه ایجاد شده است. این باور تا حدی درست است، اما نکته اساسی این است که امریکا اهداف این بورد را حمایت از بازسازی و احیای اقتصادی، ایجاد ثبات در مناطق جنگ زده از طریق همکاری با نهادهای بین المللی و ایجاد یک سازمان بدیل برای ملل متحد عنوان کرده است. And I've been very clear that Hamas must return that last remaining deceased hostage as well, and that will be the full commitment. And then we get on to other things, and we're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch, and we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. برای عضویت در این بورد پرداخت $1 میلیارد به عنوان شرط اساسی تعیین شده است. مگر سوال اصلی اینجاست که چرا کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی و پاکستان به چنین ساختاری پیوستند؟ کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی و حوزه خلیج عضویت در بورد صلح را فرصتی برای بقا یا نقش آفرینی در مدار بحرانهای منطقه می دانند. به دلیل حساسیت مسئله فلسطین و غزه آنها می‌کوشند جایگاه خود را در صحنه بین المللی و در جریانات میانجیگری حفظ کنند. همزمان این کشورها در پی کاهش فشارهای اقتصادی، مهار نوسان بازار انرژی، جلوگیری از انزوای سیاسی جهانی و منافع دیگر به دنبال یک کار اساسی اند. با این حال این تنها خواست آنها نیست. از آنجا که مسئله غزه از نظر دینی بسیار حساس و حائز اهمیت است، از همین نوع ترامپ نیز می‌کوشد دستان خود را از این دوسیه پاک جلوه دهد و اهداف مشترک واشنگتن و تلاویل را در منطقه از طریق کشورهای اسلامی محقق سازد. عربي هیوادونه تنها نه بلکې ځینې اسلامي هیوادونه هم اوس له هغه بورډ سره یو ځای کیږي چې د سولې د بورډ تر نامه لاندې د ټرمپ په مشرۍ جوړ شوی دی او هڅه کیږي چې په یو ډول باندې د حماس خالي سلا کول په یو داسې قضیه باندې بدل کی چې دا عربي نړۍ ته اړتیا وروښيي، اسلامي نړۍ په دې کې پړاو بولي او همدغه مسؤلیت یا دغه جرم چې ټول کفري نړۍ د اسرائیل په مشرۍ باندې ونه شوای کېږي تر سره کی دا اوس په خپل د مسلمانانو په مټه باندې د اسلام تر نامه لاندې د سولې تر نامه لاندې او د سي عناوین ورته وکاري چې هغه بل اخره نړۍ عام فکر دیتا قانی کی چې د حماس خالي سلا کول پکار دي، د حماس لمنځه وړل پکار دي. ځکه زما په نظر باندې حماس هغه ولسوا، هغه ځواک وا، هغه د خدای مخلوق وا چې ټوله کفري نړۍ په ځنګانه کړه
ټولې کفري نړۍ په ټولو استخباراتو سره، په ټول قوت سره، په ټول زور سره، په ټوله وحشي وژنه باندې او په ټول هیواد ورانونه باندې ونه شوای کوي چې حماس په ګوندو کې. زما په نظر باندې اوس دغه مسئله په داسې یو شکل باندې بدلیږي چې د عربي نړۍ ترمنځ او د اسلامي نړۍ د خاینو هیوادونو ترمنځ یې داسې یو تسابق روان کړی دی چې د دې وخت د فرعون او د دې وخت د دجال خدایي ته د بندګۍ سر ټیټ کی او د خپل مسلمان ورور په مړی باندې هغه چاړه راکاږي چې کفر یې لرا کلو ناتوانه شد. آیا پاکستان نیز همین اهداف را دنبال می کند؟ این سوال بسیار مهم است. در عرصه سیاسی پاکستان تاکنون همزمان از چین و ایالات متحده آمریکا کمک دریافت می کند و در موازنه سیاسی ناگزیر است در برابر هر گونه خواست و مطالبه هر دو کشور تمکین نشان دهد. پاکستان می کوشد در برابر اجرای اهداف استراتژیک امریکا بقای اقتصادی و حمایت بین المللی به دست آورد. از همین رو همواره به عنوان گزینه مؤثر برای واشنگتن مطرح. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. در شرایط اقتصاد ضعیف، افزایش قرضداری‌ها، کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشارهای بین المللی، پاکستان آمادگی دارد موازی خود را برای حفظ پیوند با ساختارهای جهانی تغییر دهد. هرچند امروز از صلح و ثبات سخن میگوید، اما بخش مهم این مشارکت آن است که پاکستان به عنوان پل نظامی و دیپلماتیک برای اجرای پروژه های امریکا و اسرائیل در منطقه ایفای نقش میکند. د پاکستان فوز چې دا پاکستانی فوز دا د لویدیز د اهدافو د پلي کولو لپاره جوړ شوی دا. دغه رویل انډین آرمی د امریکا د هندوستان شاهي پوز وو او د هندوستان په شاهي پوز کې بیا د پنجابیانو د پنجاب او د دغه علاقو د سیمو د جلم د پنجاب د خلکو د دې سیمې خلک ډیر زیات وو او دوی په مختلفو ځایونو کې جنگیدل دي. اول نړیوال جنگ کې، په دویم نړیوال جنگ کې د دوی یو تاریخي څو خیانتونه چې دی، یو تاریخي خیانت دی دوی چې دا هغه د بالفر ډیکلریشن حمایت ده. بالفر ډیکلریشن چې هغه په 1919 کال کې د نومبر په 2مه د برتانیا خارجه وزیر بالفر هغه د فلسطین په ځمکه د نوې اسرائیلي دولت د جوړېدلو اعلان وکړو. د دغه اعلان حمایت اول په دې سیمه کې دغه انډین آرمی کړی د رویل انډین آرمی دغه او د دې لپاره دوی جنگیدلی دي. د ترکانو په خلاف دوی جنگیدلی دي، د عثماني خلافت په خلاف دوی جنگیدلی دي. د هغې نه وروسته بیا دویم لوی خیانت په سیمه کې د فوز هغه په 1980 کال کې د جنرال ضیا په مشرۍ، جنرال ضیا الحق په مشرۍ پاکستانی فوجیان لاړل الته د یاسر عرفات په نوم د لیبریشن آرمی دغه د دوی په خلاف جنگ شروع کړل. ته د اردن د پاچا سره یو ځای شول، په 11 ورځو کې دوی 15,000 فلسطینیان په شهادت رسولي دي. نو دغه فوج چې دا په سیمه کې د امریکا د برتانیا د موخو او د ګټو لپاره ایجاد شوی دا او د غوي موخو د ګټو لپاره کار کوي. هغوی لپاره جنگونه کړي دي، خلک یې وژلي دي او د دې وژنو د هغوی د موخو د ترسره کولو لپاره دوی اوږد تاریخ لري. دا اوس د افغانستان په خلاف چې دوی کوم پلانونه جوړوي دا د لویدیځ د خوا نه دوی ته پروژې ورکول کېږي، پلانونه ورکول کېږي او دغه فوز دا ژوند په همدې کوي. دا اوس که دوی کومه پروژه د خارج نه وانخلي دوی مړه کېږي، دوی خپل مصارف نشي پوره کولی. دوی په تاریخ دوی تاریخ چې وګوري دوی خپل ټول مصارف د خارجیانو نه ترلاسه کړي دي، خارجي پروژو نه د وژونکو پروژو نه دغه خپل مصارف ترلاسه کړي دي. که چیرې د پاکستانی پوځ نه غربي رسنیو تبلیغات لري کو، د دوی د خپلو لاسپوڅو ګوډاګیانو تبلیغات او ډایلاګونه ترې لري کو، د یوه ډېرې ویرېدلې او بې غیرته ګیدړې مثال لري چې حتی خپلو بچیانو ته هم د خواړه څه شی نشي تیارولی. زما په نزد تعریف دغه دی. تاسو فکر وکړئ، هغه کس چې وایي چې زما الله خدای دی او له دې خدای نه پرته بل خدای نه منم او په ځمکه باندې خدای پاک زه دلته هست کړی یم، د بل چا استعمار او نیواک نه منم. د داسې یوه ضمیر په وړاندې چې یو ورور شهید کیږي، بل هم دا ټوپک راپورته کوي بیا ودرېږي، هغه شهید کیږي لویږي، بل ورور راځي، په کورنۍ کې سړی نه پاتې کیږي.
بلکې ښځې راوځي د دې مقابلې ته. آیا دا بې غیرته او په هر میدان کې مات پوز به د داسې ولس په مقابل کې ودرېږي چې د هغې په مقابل کې د اسرائیلو ټول استخبارات او ټول پوز ناکام شو، د هغې په مقابل کې د امریکا په مشرۍ د ټولې غربي نړۍ استخبارات او هغه د حرامیانو د مراکزو نه راپورته شوي اجورتي قاتلان پکې مات شول چې په هیڅ شي صرفه نه کوله، نه وړ ګوري، نه ښځه ګوري، نه سپین ږیری ګوري، نه جنګیالی ګوري او نه غیر جنګیالی ګوري، د ټولو وژنه ځان ته تفریح بولي. دغه ټولو معیارونو نه راووتل، د ټولو معیارونو چې دوی جوړ کړي وو د هغې معیارونو په پرېښولو سره الحمدلله حماس یا د فلسطین ولس مات نشوی. در این جریان هزینه اصلی این گونه معاهدات سیاسی و نظامی را مردم میپردازند، در حالی که تصمیم گیرندگان برای جلب رضایت قدرت‌های بزرگ تلاش میکنند. اما سوال این است: آیا پاکستان برای ملت خود تصمیم میگیرد یا برای اجرای خواسته های متحدان استراتژیک جهانی؟ د غزا لپاره چې کوم د سولې بورډ دی په هغې کې د پاکستان ګډون باندې تاسو وایئ چې پاکستان کې اعتراضونه شوي دي. بالکل دا خبره درسته چې کوم مخالفې ډلې دي د حکومت په هغې کې پاکستان تحریک انصاف دی، عمران خان دغه رنګې مذهبي ډلې دي، جمعیت العلماء اسلام دی، جماعت اسلامي ده او ځینې نورو خلکو انتقاد کړی دی. نو بهرحال تنقید پې شوی دی. پاکستان کې دلته خلک خپل اظهار کوي، خپل خبره کوي. په پارلیمان کې تیر ورځ په دې باندې انتقاد شوی دی. د پارلیمان غونډه وه، سنا مجلس او د ملي اسمبلۍ مشترکه. نو خلکو خپله رایه ورکړې ده او ډېرو خلکو مخالفت کړی دی او ځینې خلکو یې ملاتړ هم کړی دی. حکومت چې کله یو ډله په حکومت کې وي، هغوی دا سوچ وي، دا نظر وي چې د هغې سره خپل دلایل وي او د هغه دلایل په بنیاد باندې هغې فیصلې کوي. او اختلاف ورسره وي، اختلاف خلک لري، د اختلاف اظهار کوي. پاکستان کې اختلاف اظهار په پارلیمان کې هم شوی دی، په رسنیو کې هم شوی دی، په لیکلو چې کوم مضامین خلک لیکي په هغې کې هم شوی دی. نو د نظر خو یو فرق وي او دا هر ځای کې وي، ځکه ډېر خلک دا داسې ګڼي په پاکستان کې داسې خلک یو سوچ هم شته چې کوم د فلسطین په اړه باندې د پاکستان تګلاره وه د کلونو راهیسې د هغوی دا نظر دی چې دا د هغې سره په ټکر کې دا پرېکړه شوې. خو بیا حکومت ما وویل چې هغوی خپل دلایل لري، هغې دفاع کوي. اگرچه شماری از مردم پاکستان، سیاستمداران و علمای دینی اکنون این دولت را انتقاد میکنند که چرا به برد خلع سرا کردن حماس پیوسته است، اما نخست وزیر پیشین عمران خان پیشتر گفته بود که رهبری کنونی در منطقه به نفع منافع اسرائیل عمل میکند. به گفته خان پاکستان مجری تمام اهداف اسرائیل و امریکا است. अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो. कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे. वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो. अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं. अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते. अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी. किसको कहते हैं गुलामी? ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है. ये हमारी तौहीन ही नहीं. अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है. پاکستان همواره برای تحقق پروژه های امریکا در منطقه، زمین، پایگاه های نظامی، همکاری های استخباراتی و حمایت سیاسی فراهم کرده است. و عضویت در برد صلح نمونه تازه‌ای از همین روی کرده است. اگر در برابر این مشارکت از طرف پاکستان مطالبات اقتصادی مطرح شود، در واقع نشان دهنده معامله است که در آن منافع ملت قربانی توازن میان طبقه سیاسی و فشارهای خارجی می شود. این کشور به جای تأمین منافع ملی خود تابع قواعد بازی رقابت‌های بین المللی است. و اعلام مشارکت در هیئت صلح نیز موج تازه‌ای از تداوم
همین وابستگی به شمار می رود. آنان همواره ارزش حقوق، آزادی ها و تصمیم های ملی اقشار و مردم گوناگون را برای تحقق اهداف راهبردی بین المللی همچون اجناس مصرفی به کار گرفت. از همین رو این اقدام امروز در داخل کشور نیز با مخالفت های بسیار گسترده روبرو شده است. अल्लाह के मुकाबले में आज तुम एक ट्रम्प बुत को राजी करने के लिए लगे हुए हो, इससे बड़ा शिर्क और नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर बचाएगा तो अल्लाह की जात बचाएगा, अगर पाकिस्तान को बचाएगा ये 99 सिफात अल्लाह के जमानत देंगे। खुदा की कसम अमेरिका ने आपके बंगाल को भी नहीं बचाया और आज अगर ये मुल्क टूटेगा तब भी आपको नहीं बचाएगा। कुछ खुदा का खौफ करो। हम किधर जा रहे हैं? एक कौम की आजादी सल्ब हो रही है, 70,000 लोग शहीद कर दिए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा बीमारी और भूख से मर गए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं और इसके बावजूद हम ऐसे सुलह को कबूल कर रहे हैं, ऐसे फोरम पर जा रहे हैं जिसका आगाज धमकियों से हो रहा है। پاکستان در سال 1997 نیز نیروهای نظامی خود را به اردن فرستاد که در نتیجه آن هزاران فلسطینی به شهادت رسیدند. حادثه ای که در تاریخ به نام سپتامبر سیاه شناخته می شود. तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने जियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। امروز نیز این کشور آمادگی دارد نیروهای خود را در چارچوب نیروهای بین المللی به غزه بفرستد و فردا همچنین خواهد کرد. این کشور در پی آن است که به عنوان بستری برای تحقق اهداف ابرقدرت‌ها در منطقه مورد استفاده قرار گیرد. افزون بر این، اسلام آباد همواره کوشیده است که خود را محور بازی‌های بین المللی جلوه دهد. از همین رو با بهره‌گیری از چنین وضعیت‌های سنگ خود را در ترازوی زورمندان می‌گذارد. اما جواب به این سوال نیز حائز اهمیت است که پروژه‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه کدامند؟ امریکا د پاره چې په افغانستان کې کوم هدف چې دوی مخکې ورته کار کاوه هم دا و چې دوی امریکا تشویق کړي چې د دوی سره همکاري وکړي، یا دا چې پاکستان کوشش وکړي چې څنګه امریکا را جلب کړي یا مجبور کړي چې د دوی سره همکاري وکړي. دا یوازې دا نه چې د حماس په وړاندې ده، که تاسو په یاد وي دوی د افغانستان په وړاندې ډیر زیات شکایتونه هم هلته رسولي وو او د امریکایانو مداخله غوښتې وه. حتی تر دې پورې چې دغه څو عمر مخکې د افغانستان د سلاو موضوع مطرح سوله هم دوی په دې کې دلچسپي وښودله چې امریکا سره به دوی همکاري کوي د افغانستان په خالي سلا کولو کې یا د امریکایي سلا چې دلته پاتې شوی دغه په ټولولو کې به د هغوی سره همکاري کوي. یعنې امریکا په هر قیمت پاکستان په هر قیمت غوښته چې امریکا د دوی سره همکاري وکړي یا د دوی سره همغږي شي یا دا چې د دوی سره یو ځای شي. دا چې امریکا ته یو ضرورت پیدا شو نو دا د دوی لپاره یو غنیمت شو او دوی یو ښه فرصت پیدا کړي چې په هغه کې د امریکا سره دعوت یا د دوی وړاندیز هر شی چې هغه طلبي کوي. ما فکر دا هدف دی. سخن دونالد ترامپ رئیس همین هیئت خود گواه روشن این واقعیت است. آنجا که گفته بود در خل سلاح حماس کشورهای نیز همکاری خواهند کرد که به اندازه از خاور میانه فاصله دارند. ترامپ میگوید کشورهایی که با این توافق میپیوندند باید گروه‌های مانند حماس و حزب الله را که در منطقه تهدید به شمار میروند سرکوب کنند. و پاکستان نیز دقیقاً به همین هدف وارد این جریان شده است تا به طرح تحقق اسرائیل بزرگ جنبه عملی ببخشد و تمامی جنبش‌هایی را که در تضاد با منافع ایالات متحده سر برداشته‌اند تضعیف سازد. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing.
It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. مسئله مشارکت پاکستان در هیئت صلح صرفاً در چارچوب یک طرح بین المللی به نام صلح قابل توضیح نیست، بلکه موج تازه از معادله راهبردی بلند مدت سیاست ملی این کشور به شمار می رود. پاکستان بار دیگر خود را در سایه یک قدرت بزرگ جای داده است تا برای حل مشکلات اقتصادیش منبعی بیابد و همزمان نمایش از حفظ توازن سیاسی ارائه کند. اقدامی که از طریق آن در صدد تضمین نقش خویش در تحقق اهداف راهبردی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه نیز برآمده است. نادیده گرفتن این واقعیت خودفریبی است. پاکستان امروز در خدمت اجرای دستور کاری امنیتی اسرائیل قرار دارد و پروژه خلع سرای حماس جلوه آشکار این خدمتگزاری است. این اقدام نه برای صلح است و نه برای ثبات منطقه، بلکه اجرای طرحی است که زمینه را برای تحقق پروژه اسرائیل بزرگ فراهم می‌کند. کسانی که دیروز به طور نمایشی و دروغین از مظلومیت فلسطین سخن می‌گفتند، امروز آشکارا برای خلع سرای همان مقاومت به کار گرفته شده‌اند تا اسرائیل بدون جنگ که مانع اصلی است رویاهای توسعه طلبانه خود را دنبال کند. در این بازی پاکستان نه صرفاً یک شریک بلکه ابزار عملی شده است تا حماس تضعیف گردد و اسرائیل نظم امنیتی جدید را بدون هیچ تهدیدی بر منطقه تحمیل کند. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. مستشفى الأمن الصف متواصل في كل مكان. هذا العدو الجاثم على هذه الأرض منذ أكثر من 70 عاماً اعتاد فيها على القتل والترويع وارتكاب المجازر وقتل الأسرى من جيوشنا العربية.